اودس کې فرض پیژندل زکه ضروری دي چې من الله ته ودریږو او من الله ته راځو پکار د چې صفا سوترا راشو پکار د چې خيستر راشو خ زبردست داسې اودس موکړې وي څنګه چې من ته زمنګ رب ویلي دي داسو داسې اودس موکړې څنګه چې من ته زمنګ پیغمبر ویلي نو بیا د دې منځ یو لذت دی بیا په دې منځ کې یو خوند دی بیا د دې عبادت یو خوند دی خو چې الته اودس پشان نه دی الته په اودس کې فرائض پاتشل الته په اودس کې سنت پاتشل الته په اودس کې مستحبات پاتشل د اغي اثر په منځ باندې کېږي بیا د منځ خوند نه بیا په منځ کې لذت نه بیا په منځ باندې هغه تند ماته نشي بیا په منځ باندې هغه جذبه چې ته په کومه جذبه راغلې وې نو هغه ونشي نو پکار دادا چې اودس ولا خيسته مزیدار کو اودس ولا مزین طریقې سره کو څنګه چې الله ویلې په مکه طریقه باندې وکړو نو په اودس کې سو فرض دي سلور په اودس کې فرض دي لاسونه انزل دا پکې فرض مخ وینزل دا پکې فرض دي د سر سلورم عیسی مس کول دا پکې فرض دي او خپې تر ګټو پورې انزل دا پکې فرض دي سلور شیان پکې فرض شو لاسونه انزل تر سنگلو پورې مخ وینزل د دې زنواله تر دې پورې او د دې غوګونو د اندازه نه چې کم مخ ده دا وینزل د سر مس کول او خپې تر ګټو پورې انزل دا سلور پکې فرض دي سنت پکې کم یو دي طریقې څنګه دا اول خدا پکار منګ لدا دا چې من کله اودس کو په خې طریقې سره وکړو یو اوچت زبانی کینو ادا سي طریقې سره کینو چې دا بالمازه دا کم یو وب چې من نه پرې وته دا زمون جامو تران شي دا زمون بدن تران شي دا اغه نه بعد منګ او تاسو نیت د اودس ته پاره وکړو نیت کول ول سنت چې منګ او تاسو وکړو دا اغه نه بعد بسم الله والحمدلله بسم الله والحمدلله کوم سړی چې په اودس کې دا ټکی وای کنه بسم الله والحمدلله دې سړی ته تر هغه وخت پورې ملائکه دعاګانې کوي چې تر سو پورې دا سړی به اودس شوی نه دی نو بیا درې ځلې خمه زیدار لاسونه وینځو د هغه نه بعد درې ځلې په خوله کې وبو واچو بیا درې ځلې په پوزه کې وبو واچو او په ګس لاس باندې د خپل پوزه سونکو د هغه نه بعد درې ځلې مخ وینځو خدا وب په شړپ باندې اچولنا خپ آرام باندې راواله مزیدار بیا د مخ نه چې فارغ شي نو درې ځلې مکمل لاسونه وینځل چې دا ستاده بدن دا کم سنگلی چې دی دا مزیدار لمدی شي بیا د دې سنگلی نه بعد دا بل سنگلی وینځل بیا چې کله مسکو عادت ځان له جوړ کړي د جمعات وبدي بے ځای مو مصرف وا دا ټوټي دا بمب بند کا لګي غونته وبر حواله پلاسونو کې او دا سم سن دا د ټول سر مس کول دا سنت طریقه ده دې زنه دا شروع کړه دا ګوتې نه دي دا بداس کې دا ګوتې ورنه جدا دي او دا درې ګوتې یو زیدي دا بداس را روانه کې دلته شراله کنه دي زیلا دا سم مکمل په سر باندې رااله دا ګوت نه دا بدی وک کې ورواچې دننه دا دې کې دا سیوا چا ودا سه براتاو کې دا سه وو کې او بیا په خپل ګوتو کې خلال وکا او مخ شکل وینځي په دې ګیره کې په ګیره کې هم خلال کوي یعنی د ګیره دی بیخونو ته کو اوبره سوال ممکن وي او ګیره ډیره ګڼه نه ده نو بیا د ګیره بیخونو تم اوبره سوا دا سه پکې خلال وکا دغه طریقه ده د دینه چې فارغ شي د اغه نه بعد به خپې انزل دي درې ځلې دا د او د سنت طریقه مستحب طریقه خ طریقه د اغه نه بعد چې را پاسيږي دا ګوت داسې اوچتول د دې چرته ثبوت نشته چې ګوت اوچت کې او اسمان ته ګوري او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا چرته دغه طریقه چې ګوت اوچتول لیدا پکې نه ده بس نه بعد چې کوم دعاګانې مسنون ناغلي دي هغه دعاګانې کو دی یاد دي هغه دعاګانې وکا کو هغه دعاګانې نه دی یاد نو بس تا دغه فرض ادا شو سنت تم ادا شو اوس کو په دقه او د اسماني مسکینو یو خوند او مزه کوي